په کندوز ولایت کې عزیزي او اسلامي بانک پر 225 اړمنو بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکي ویشل. مسؤلین وایي په دې کومکي کڅوړه کې غوړي، وریجې، اوړه او لوبیا شامل دي. کسایی را که شما در اینجا مشاهده کردین اینا همگی از نقاط مختلف شهر سروی شده بودند که اینا شامل همش کسایی بودند که مستحق بودند، غریبایی بودند که در روی شهر و بازار کسب‌وکاری میکردند، یگان کارهای شاقه را میکردند. تعداد 225 نفر ما در ولایت قندوز تحت پوشش قرار دادیم. په ورته وخت کې د کندوز سیمه چارواکي د عزیزي بنسټ له دې مرستو مننه کوي او له نورو مرستندویو بنسټونو هم غوښتنه کوي چې د اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. له مرستو برخمن شوي کسان بیا د مرستندویو بنسټونو څخه د مننې ترڅنګ وایي چې په دې مرستو یې تر یو بریده د ژوند اړتیاوې پوره کېدلی شي. د هغه لپاره راغلی اوس کومک لپاره راغلی است او عزیزي بانک موږ سره کومک کړی ده او ډېره مننه ترې کوو. دا د بزرګه د روزې میاشت وه او موږ سره باید نور هم دغسې کومکونه وکړي. ډېر مننه ترېنه غواړو، ډېر شکرګزاري ترې غواړو چې موږ سره ډېره کومکونه نور هم وکړي. د غریب و مظلوم سره باید از عزیزی بانک بسیار تشکری میکنیم که ما غریبا را بخش ما لوبیا، برنج، آرد، روغن این میره داد در این ماه مبارک رمضان. خداوند از این خوش باشه، ما از این خوش هستیم. د یادولو وړ ده چې عزیزي بانک په روژې مبارکې میاشت کې په ټول هیواد کې نږدې 20,000 بېوزلو کورنیو ته مرستې رسولي او کندوز کې پر 225 کورنیو خوراکي توکي ویشلي دي.